سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته. روسیا وایي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د پرانیستلو پر سر د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي ماسکو د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ هغو خبرو هرکلی کوي چې کابل کې د امریکا د سفارت د بیا پرانیستلو په اړه روانې دي. نوموړي ویلي دي چې که امریکا له اسلامي امارت سره د خپل سفارت د بیرته پرانیستلو په اړه خبرې کوي موږ د دغه کار هرکلی کوو. زامیر کوبلوف د سهشنبې په ورځ د تلې 15مه د مسکو فرمټ مشورتي ناستې څنډه کې خبریالانو ته وویل روسیا هیڅ پلان نه لري چې په افغانستان کې پوځي ځواکونه ځای پر ځای کړي. تر دې وړاندې د افغانستان اسلامي امارت بیان تایید کړی و چې اسلامي امارت له امریکا سره په واشنگټن کې د خپل سفارت او په کابل کې د امریکا د سفارت د بیرته پرانیستلو په اړه خبرې کوي. نوموړي زیاته کړه چې امیر خان متکي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګي لاروف سره په لیدنه کې په ټینګار سره ویلي دي چې اسلامي امارت به هیڅ بهرني ځواک ته په افغانستان کې د پوځي اډو د جوړولو اجازه ورنه کړي او دا خبره د باګرام اډې په اړه هم کوي. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد له سکای نیوز سره په مرکه کې د باګرام په اړه وویل افغانان به هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې خاوره بل چاته وسپارل شي. امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي توګه له اسلامي امارت سره د سفارت د بیرته پرانیستلو پر سر د خبرو په تړاو څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکي څو ځله کابل ته د خپلو بندي وګړو د خلاصون لپاره تللي دي. او وروسته خبر ده چې حماس وایي د غازي اوربند ته چمتو دي خو خپل شرایط لري. حماس غورځنګ یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د قطر په منځګړیتوب د امریکا د ولسمشر ټرمپ له لوري وړاندیز شوي اوربند ته چمتو دي خو خپل شرایط یې لا پر خپل ځای دي. اربیټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د حماس غورځنګ سیاسي مشر خلیل الله رسنیو ته ویلي هغوی ته زمین غواړي چې روانه هر څه به بیا نه تکراریږي. د اوربند خبرې داسې مهال کېږي چې الجزیره شبکې په یو راپور کې ویلي دي چې د ټرمپ له لوري د اوربند طرحې تر وړاندې کېدو وروسته هم پر غازي بریدونه دوام لري او تر 100 زیات کسان تر اوسه شهیدان شوي دي.